السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه ایمیل او فیسبوک سره کنیکټ کړو او خپل ایمیل ادرس خپل فیسبوک ته جمع کړو. کله چې تاسو ایمیل جمع کړئ نو تاسو خپل فیسبوک د نمبر او ایمیل د دواړو په واسطه باندې خلاصولی شئ. خپل هیر شوی پاسورډ هم پرې لاسته راوړلی شئ. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړئ او دلته به تاسو په دریو لیک یا په خپل انځور باندې به کلیک وکړئ او ښکته به راکېږي. دلته به تاسو په سیټینګ او پرایویسي او بیا په سیټینګز باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو پرسونل انفارمیشن را خلاص کړئ او یا ځل به تاسو بیا په کانټیکټ انفو باندې کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو په اډ ایمیل اډرس باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو ته دا ډول صفحه را خلاص شو ملګرو په دې خانه کې به تاسو خپل ایمیل اډرس ورکړئ. کله چې مو خپل ایمیل اډرس ورکړ نو دلته به تاسو په اډ ایمیل اډرس باندې کلیک وکړئ. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې دا ایمیل اډرس مونږ سره په پینډینګ حالت کې روان شو. نو تاسو به یو ځل په شنه بټن کنفرم باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو اوس راشئ خپل ایمیل ته او زموږ ایمیل ته به اوس یو نوی کنفرمیشن کوډ راغلی وي. هغه به مونږ له دې ځای څخه کاپي کړو او هلته به ورکړو. نو دا دغه کوډ مونږ ته راغلی دی 11906. نو همدغه کوډ به تاسو دلته ووهئ. نو دا کوډ مونږ ووهه نو له هغې څخه وروسته به یو ځل بیا تاسې په شنه بټن کنفرم باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسې دغه کوډ کنفرم کړ نو له هغې څخه وروسته به یو ځل تاسې چور له فیسبوک څخه وځئ او یو ځل به بیا تاسې فیسبوک را خلاص کړئ. په دریو لیکو باندې به کلیک وکړئ. ښکته به تاسو راشئ سیټینګ او پرایویسي او بیا په سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به بیا په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. یو ځل به بیا په کانټیکټ انفو باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته ښکاري چې موږ ته دا کنفرم شوی دی. نو تاسو ته ښکاري چې زموږ ایمیل اډرس زموږ له فیسبوک سره کنیکټ شو. له دې څخه وروسته موږ کولی شو چې د خپل فیسبوک آی ډي په خپل ایمیل اډرس باندې هم را خلاصه کړو او خپل هیر شوی پاسورډ هم موږ د دې ایمیل اډرس په واسطه باندې لاسته راوړلی شو. نو د داسې جالبو ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم له نور دوستانو سره شریکه کړئ چې هغوی هم د دې ویډیو څخه فایده واخلي. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.